Linking verbs are those verbs which only link subject with subject complement. Note, subject and subject complement must refer to the same person or thing. Linking verb دې ته ویل کېږي چې د جملې دوه مساوي برخې سره صرف لینک کوي. سبجیکټ د سبجیکټ کمپلیمنټ سره نښلوي، یو ځای کوي، صرف لینکینګ کوي. بعض ځکه ورته لینکینګ وربس موږ وایو. سبجیکټ او سبجیکټ کمپلیمنټ دواړه به سیم نفر ته راجع کېږي یا سیم شیانو ته به راجع کېږي، نو په هغه حالت کې به یو ورب ته موږ لینکینګ ورب وایو. کوم کوم دي؟ Linking verbs are to be verbs and seem, look کله چې ښکارېدلو معنا ورکي، taste کله چې ذایقه لرلو معنا ورکي، smell کله چې د بوی لرلو معنا ورکي، sound کله چې د ښکارېدلو معنا ورکي. It sounds great هغه حالت کې چې مطلب دا ښه ښکاري، ښه معلومیږي یا ښه دی. هر هغه verb چې د to be verb پر رقم معنا ورکي او په دې شرط چې په جمله کې سبجیکټ او سبجیکټ کمپلیمنٹ یو نفر ته راجع کیږي، دغه ځای کې به دا verb linking verb وي. مثال زه سیم کلمه یوز کوم. Ali seems happy. Ali seems happy. Ali خوشاله ښکاري. دلته دغه سیم د to be verb پر رقم معنا ورکوي. It means Ali is happy. Ali is happy. Ali seems happy. دا به کوله خبره شوه چې دا verb او دا verb دواړه linking verbs شو. ولې linking verbs شو؟ ځکه دا برخه د جملې او دا برخه د جملې، دا سبجیکټ دی، دا سبجیکټ کمپلیمنټ دی، دې معنا مکمل کوي. د سبجیکټ کمپلیمنټ موږ ویلو، دا دواړه برخې دواړه یو نفر ته راجع کیږي. علي خپله علي شو او هیپي څوک دی؟ هیپي علي دی. دا هیپي د چا معنا مکمل کوي؟ د علي. د verb معنا نه مکمل کوي. چې د سبجیکټ معنا مکمل کوي ځکه ورته موږ سبجیکټ کمپلیمنټ وایو او ابجیکټ ورته نه وایو. کله چې د verb نه بعد یو برخه راشي د verb معنا مکمل کی بیا ورته ابجیکټ وایو. که چېرته د سبجیکټ معنا مکمل کی بیا ورته سبجیکټ کمپلیمنټ وایو. نو اوس دا سبجیکټ کمپلیمنټ دی ځکه د سبجیکټ معنا مکمل کی. او سبجیکټ کمپلیمنټ معمولا دوه شیان کېدلی شي، یا ناون یا ایجکټیو. ناون او ایجکټیو د دې لینکینګ وربس نه وروسته راځي، د سبجیکټ معنا مکمل کوي. نو کله چې تاسو غواړئ چې پوه شئ چې دغه to be verb یا دې ته ورته verb چې په جمله کې استعمال شوی دی دا لینکینګ verb دی یا نه دی، نو تاسو به وګورئ چې آیا د جملې دغه دوه برخې کوم چې سبجیکټ دی او سبجیکټ کمپلیمنټ دی دواړه یو نفر ته راجع کېږي او که نه. لکه فیل چې دی فیل دا هم لینکینګ verb دی. زه داسې استعمالوم. ګوره I feel your sadness. What does it mean?
زستا خفګان احساسوم. آیا دا feel linking verb دی یا نه؟ No it isn't. ولی چې د جملې دوه مساوي برخې سره نه دي جاین کړي. دغه your sadness چې دی دا د I معنا نه مکمل کوي. دا بیل نفر شو I زه شوم او your sadness تا خفګان شو. د دواړه equal parts دي نه دي. نو په دې حالت کې دا feel transitive verb دی. دا د object دی. I feel زه حس کوم. What? Your sadness. نو په دې حالت کې دا feel transitive verb شو. اوس زه داسې استعمالوم. I feel sick or I feel happy. I feel sad. I feel sick معنا زه د مرستیا احساس کوم. It means I'm sick. داسې معنا ورکوي چې زه مریض یم. دا to be verb پر رقم معنا ورکوي. خو دلته د to be verb پر رقم معنا نه ورکوي. داسې نشو ویلی چې I'm your sadness. زه ستا خفګان یم. I build your sadness بیل parts دی د جملې. equal parts نه دي. دا subject complement دی د verb معنا مکمل کوي. نو هغه verb پر linking verb وي چې د to be verb پر رقم معنا ورکوي. نو اوس د دې feel پر ځای دلته m نشو ویلی خو دلته د feel پر ځای m ویلی شو. دلته موږ ویلی شو چې I feel sick پر ځای څه رقم وایو؟ I am sick. دواړو معنا به ورته وي. فرق به نه لري. I feel sick, I'm sick. نو په دې حالت کې موږ پوهېږو چې دا feel linking verb دی خو په دې حالت کې linking verb نه دی. transitive verb دی. نو I feel sick معنا I'm sick. اوس دا feel ته transitive verb شو ځکه I څوک دی؟ زه. او sick مریض څوک دی؟ زه. نو دواړه equal parts دا subject complement دی. نو هغه verb ته موږ linking verb وایو چې د دې subject او د دې linking verb نه وروسته برخه عین نفر ته راجع شي. هماغه یو نفر ته راجع شي او بل کولی شو دغه verb چې کوم استعمال شوی to be verb سره replace کړو. ورته معنا ورکړي. دا به linking verb وي. دا to be verb سه یا دې ته ورته معنا ورکړي. بس و داسې ووایه چې محدود دی. شاید یو یاد ولکه اوس معنی feel hero چې دې په رقم معنا ورکړي. کم دی و هغه verبونه دي چې to be verb پر رقم معنا ورکوي. I have been sick. That's it. I have been sick. هلته to be verb شو. linking verb شو په perfect tense کې use شو صرف. نور هدف یې هماغه دی. So she could say Ali seems what happy. Happy subject نه راځي. څنګه دی؟ Subject نه راځي. په څه شي کې؟ Happy. Happy for subject نه راځي. happy subject complement دی ته موږ وایو. لازم مطلب دا چې د subject او object ترمنځ موږ یو کار کړل چې موږ تاسو د word جواب راکړي کنه. دا به فرق راغلی دا subject. خو دلته اوس ګورو موږ که چېرته دغه subject complement او subject یو نفر ته راجع شو دا د object نه دی. object به یا noun یا به pronoun وي. happy adjective دی. د linking verbs وروسته یا noun یا adjective راتلی شي. ډېر کم وخت کې pronoun هم راتلی شي. نور معمولا چې راځي subject complement یا به noun وي یا به adjective وي او د subject معنا مکمل کوي. object چې وي د verb معنا مکمل کوي. د subject معنا نه مکمل کوي. چې د subject معنا مکمل ته د object په ځای باندې بیا موږ وایو subject complement. دا subject complement دی بیا. په هغه وخت کې چې کله subject او د دې verb نه وروسته برخه یو نفر ته راجع شي په هغه حالت کې موږ object نه وایو. دا object نه دی بلکې د subject معنا مکمل کوي. subject complement دی. لکه تاسو ته تیر روز کې ما مثال درکړ چې this is me صحیح دی که this is I. نو ګوره this هم زه شوم او I هم زه شوم. نو د subject معنا مکمل کوي. subject complement دی. نو ځکه باید موږ دلته subject pronoun use کړو د object pronoun پر ځای باندې. نو subject complement دی ته ویل کېږي چې د verb نه وروسته برخه د چا معنا مکمل کړي؟ مستقیما د subject. او هغه وخت د subject معنا دا مکمل کوي چې عین نفر ته راجع شي. subject او subject complement هماغه یو نفر وي. بیل بیل نه چې بیل بیل شو خپله پوهېږو چې د object. د څه شي سره؟ pronoun راغی یا noun راغی که د verb معنا مکمل کړه خو object دی که د subject معنا مکمل کړه subject complement دی. دا verبونه ته زده کړه. دا verبونه زده کړه چې دا linking verbs دي. د نه وروسته چې کوم برخه راځي د subject معنا مکمل کوي دا linking verbs. او معمولا
this is I grammatically صحیح دی خدا چې this is me common شوی دی په انګلیسي کې نو هغه هم صحیح دی ایت هم غلط نه وایو صرف په دې خاطر چې common شوی نور ګرامري صحیح نه دی ګرامري کې دغه this او I یو نفر درجه کېږي نو subject complement دی subject complement کې موږ معمولا subject pronoun use کوو object pronoun نه کله چې pronoun راځي خو معمولا pronoun نه راځي یا adjective راځي یا noun راځي اخیر سر د جمله معلوم نه نو اخیر سر نه حدث شه دی verb نه بعد مونږ ویلو object pronoun چې استعمالو verb نه بعد هم یوز کیږي د preposition نه بعد هم یوز کیږي preposition نه بعد هم object pronoun استعمالو د verb نه وروسته هم object pronoun استعمالو دلته اوس کیس بدل شو کیس څنګه بدل شو تاسو مثال درکم د verb نه وروسته مونږ adverb استعمالو مونږ دا څه وایو چې he talks beautifully دلته به adverb استعماله ترڅو دا talk تشریح کې ځای خبرې کوي په کوم شکل beautifully خود دلته کتا linking verb use کړ صحیح دا linking verb دا adverb هم full change کیږي adjective ته دلته بیا ته نشه کولای adverb استعمال کړي تبا دا څه وي she looks beautiful جملو کې هیڅ کوم تغییر نه راغلی سټرکچر ته وګوره یو شان سټرکچر درې لغاته پاس درې لغاته دلته سبجیکټ ورب کمپلیمنٹ سبجیکټ ورب کمپلیمنٹ خو دلته اوس ګوره وربونو ته د وربونو نیچر سره فرق کوي دلته تا ټاک استعمال کوي هی ټاکس بیوټیفلی معنا دار چې هغه په خیسته شکل خبرې کوي دلته موږ هی نه تشریح کوو چې هغه خیسته دی بدرنګه دی هر رقم چې دی خبرې سره کم کوي په تیزۍ سره دلته موږ څه استعمال کړل adverb ترڅو دا verb تشریح کی صحیح دلته چې کله دوهمه جملې ته راغلو چې she looks beautiful اوس beautifully نشو ویلې ولی نشو ویلې دلته د look معنا موږ نه مکمل کو بلکې د she معنا مکمل کو چې هغه څه رقم ده خیسته ده دغه she او beautiful دواړه د جملې equal parts شو beautiful څوک ده هغه او she هم د چا لپاره استعمال شو هغه د یو شان پارټس استعمال شو په دې حالت کې دا look linking verb دی او کله چې linking verb use شو دلته بیا موږ adverb نه وایو چې استعمالو adjective د adverb نه خبره چینج شو adjective ته هغه یو رقم جوړل ته talk یې شو دلته look یې شو خو دلته به adverb وایو دلته به adjective وایو په linking verbs کې ځکه دلته چې دا verb تا یوز کړل دی نه وروسته دا adverb دا verb تشریح کوي subject نه خو د linking verb نه وروسته برخه subject معنا مکمل کوي همدغه رقم په linking verbs کې بعد subject pronouns او object pronouns هم چینج کیږي په نورو verbونو کې به د verb نه وروسته موږ object pronouns استعمالو خو په linking verbs کې بدل ته موږ د object pronouns پر ځای باندې subject pronouns استعمالو ځکه دا subject معنا مکمل کوي د verb معنا نه مکمل کوي خو pronoun ډېر کم کیس کې راځي linking verbs نه وروسته તમારા subject او pronoun چې اخر کې یو یو نفر راځي دا ته مثال کې this is me this is I په دې حالت کې د pronoun یوز شو نو ګرامټیکلی دا صحیح دی چې مونږه subject pronoun استعمال کو ځکه دلته verb linking verb دی linking verb نو subject pronoun نه وایو خدا چې په انګلیسي کې common شوی دی نو this is me ته هم مونږه صحیح وایو دا رقم adverb په ځای باندې بعد مونږه adjective استعمال کو ځکه مونږ وایو چې linking verbs وروسته یا noun راتلی شي یا adjective adverb باندې وایو adverb هغه حالت کې مونږ وایو چې دلته linking verb نه یا transitive یا intransitive verb استعمال شوی this is his دلته خو ملکیت راغی دلته خو ملکیت خو نو حتما موږ possessive pronouns استعمالو کله چې اوس مثال زما چې په cleft sentence کې دا هغه د چې مال لپاره هر څه کوي صحیح په دې حالت کې به موږ دا سوال چې this is یا it is he instead of saying this is him this is I this is me this is I who supports you دا زیم څوک کی تا سپورټ کوي
بل څوک نه. This is me who supports you. دا په دې خاطر صحیح ده چې کامن شوی ده. ګرامري کومه یوه صحیح ده؟ This is I. ولې؟ دا this څوک دی؟ ما ته راجع شو. I څوک دی؟ ما ته راجع شو. دا برخه او دلته verb استعمال شوی to be دا linking verb شو. دا I د دې is معنا مکمل کوي د this معنا مکمل کوي. نو دې ته موږ subject complement وایو. ځکه چا معنا مکمل کوي؟ د subject. subject معنا چې مکمل کوي subject complement دی. نو by دلته موږ subject pronoun use کوو. د linking verbs نه وروسته یوازې to be verbs نه د ټولو نه وروسته که چېرته pronoun راځي نو بیا به موږ چې معنا ورکوي په دې شرط subject pronouns به استعمالو. ولې چې دا subject complement دی. خو که چېرته د I پر ځای باندې دلته چا می استعمال کړه موږ به ورته غلط نه وایو. هغه په دې خاطر چې دا ډیر زیات کامن شوی دی. I پر ځای معمولا می استعمالېږي خو په ګرامري لحاظ دلته به subject pronoun راځي. subject pronoun په دې راځي دلیل دا دی چې د linking verbs نه وروسته برخه چې راځي دا د subject معنا مکمل نه د object د verb نه. نو کله چې دا verbونه راځي د دې نه وروسته د adverb په ځای باندې تاسو باید adjective استعمال کړئ. لکه دلته beautifully بنو چې she looks beautifully. she looks beautiful. it means she is beautiful. داسې موږ نشو ویلی she is beautifully. دغه رقم داسې هم نشو ویلی چې she looks beautifully. او ساعت داسې ویلی شو چې she looks sound. معنا ښه صحتمند او soundly به نه یوز کوو sound به یوز کوو adjective د adverb په ځای باندې. sound څه معنا کوي؟ سالم سالم روغ. sound आवाज ته ویل کېږي روغ سالم ته ویل کېږي ښکارېدلو ته ویل کېږي as a linking verb to use. linking verb دی دلته is. ولې linking verb دی؟ she او teacher دواړه هماغه یو نفر تر is دلته linking verb دی. دغه وروسته برخه subject complement دی. subject معنا I don't څه معنا I don't like witness. I don't like weakness. فرق خو نشته پکې. دلته د subject complement کوم خبره نشته دی. یو هم subject complement نشته. subject complement به هغه وخت چې subject او دغه وروسته برخه د verb نه یو نفر ته راجع شي. اوس ته I don't like sadness. نو هلته زه شم او دلته خفګان شو. زه خفګان یو یم؟ نه. I don't like your sadness. ستا خفګان او زه یو شی دی؟ نه. زه او زما خفګان یو شی دی؟ نه. زما خفګان بیل یو څه دي او زه خپله بیل. داسې یو برخه چې زما معنا بېرته مکمل کړي. for example I am a teacher. like ته ولې استعمالوي؟ like کوم دی په linking verbs کې؟ like معنا خوښول. شی خوښوي وروسته به یو object استعمالوي. دا verbونه دي چې د linking verbs په اسپانیز